د کورنۍ چارو وزارت یعنی د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت نن 60 ټنه مخدره مواد او الکولي مشروبات چې په تیرو 10 میاشتو کې په کابل کې نیول شوي وسوځول. د مخدره مواد د قاچاقبرو او د مخدره موادو د توزیع له مرکزونو نیول شوي دي او پکې اپین، مورفین، هیروین، شیشه، چرس، تیزاب او الکولي مشروبات شامل وو. د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس وایي کابل په سږني لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاق په عمده لارې بدل شوې ده او د افغانستان له ختیځ او شمال نه سویل لویدیځ ته د کابل له لارې د مخدره موادو قاچاق 2 برابره زیات شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ویلي د 2014 کال وروسته که نړیوالې مرستې نه وي نو د مخدره موادو په مبارزه کې به له ستونزو سره مخ شي. که د مخدره موادو د پولیسو ظرفیتونه له 2014 کال وروسته لوړ لاړ نشي د نړیوالو مرستې هم کمیږي. ملي اردو د کوکنارو په اړولو کې مرسته نشي کولای، پولیس هم ملکی کیږي، نو باید د مخدره موادو د پولیسو ظرفیتونه لوړ لاړ شي ترڅو له 2014 کال وروسته د مخدره موادو په مبارزه کې لاسته راوړنې ولرو. د مخدره موادو سره د مبارزې چارواکو ویلي دي په 2014 میلادي کال کې یعنې د روان کال کې د کوکنارو په کار کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبر ورکړی چې په مخدره موادو د معتادینو شمیر 1.6 میلیونو ته لوړ شوی دی.